ننګرهار کې د ویلچیر کرکټ نړیوال جام ته د لوبغاړو ټاکنې او چمتووالي په موخه خپلمنځي سیالۍ روانې دي. د دغو سیالیو تنظیمونکي وایي د هیواد ویلچیر کرکټ لوبغاړو ترمنځ یادې سیالۍ 3 ورځې دوام کوي چې له نږدې 90 لوبغاړو څخه به راتلونکي کیمپ ته 22 لوبغاړي غوره شي. هیواد کې د ویلچیر کرکټ بنسټګر شفیق الله سمیم وایي یاد ملي لوبغاړي به د اپریل میاشت کې له پاکستان او سریلانکا سره 2 لوبلړۍ او تر هغه وروسته به د ویلچیر نړیوال جام کې ګډون وکړي. اوس په دغه 2025 کې چې دی نو الحمدلله 4 لوبډلې لرم د ویلچیر چې په خوست کې لرم، په ننګرهار کې، کابل کې. نو دغه لوبغاړي مې ټول دغه کړي دي. د دیونه به مونږ دغه تمریناتي لوبې ورته په لار اچولې دي تر څو د دې نه وړ هغه بااستعداده لوبغاړي انتخاب او دغه کم سیریزونه چې زموږ په مخ کې دي د پاکستان سره دي، د سریلانکا سره دي، همداسې نړیوال جام دی، د دغه دپاره یو قوي او منظمه لوبډله جوړ کړو تر څو هیواد ته بریا راوړو. لوبغاړي هم یادې سیالۍ مهمې ګڼي او وایي په دې سره به لوبډله په راتلونکو سیالیو کې په پوره چمتووالي ولوبیږي. د افغانستان ویلچیر کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر او پیلیس توپوهونکی منصور عادل خوښ دی چې دوی ته تر نړیوال جام وړاندې له پاکستان او سریلانکا سره د سیالیو فرصت برابر شوی. او دا سیالي چې کوم تاسو ګورئ په دغه سراج الامارات باغ کې کیږي تر سره کیږي دا د راتلونکي زموږ پاکستان سره چې په 28 اپریل باندې کوم سیریز هغې له آمادګۍ او چمتووالي په خاطر باندې دغه کیمپ یا د سیالۍ موږ نیولې دي چې زموږ ښه روزنه وشي او په راتلونکي کې موږ په نړیوالو میدانونو کې کامیابیانې او اتلولۍ خپل ویاړ خپل ټیم او خپل هیواد ته وبخو. بل لوبغاړی برهان الله وفا بیا وایي چې راتلونکو نړیوالو سیالیو کې به دوی د افغانستان غوره استازولي وکړي او د نړیوال جام تر پایلوبې او ان اتلولۍ تر ګټلو به ورسیږي. نو ان شاء الله موږ ډیر زیات امیدوار یو چې راتلونکي کې به موږ ښه میچونه وکړو. د کرکټ بورډ هم دا هیله ده چې موږ ته ښه موازنه راته مساعده کړي چې موږ باید کیمپونه راته زیات کړي، موږ باید آینده کې ښې لوبې وکړو، ښه میچونه وکړو. موږ د کرکټ بورډ نه دا هیله ده چې خصوصا مالونو ته ډیره زیاته توجه وکړي او ان شاء الله دا بریا به ان شاء الله موږ د خوږ وطن ته راوړو. افغان ویلچیر کرکټ لوبډله چې په 2023 میلادي کال کې جوړه شوه سږ کال به د نړیوال جام برخه وي. یاد نړیوال جام د پاکستان په کوربتوب د نړۍ غوره 10 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي.